سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته د فورشاین یا د لیسانس لوستونه دي جرمني په پښتو باندې. ریکسایکن ته راځو. بیا هم لومړی لیکدړه یا لیکنخه Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereich. د یوه آرامه یا د هغه ځای پیل چې هلته نور د موټرونو راتګ ډیره په لږه کچه باندې وي او یا هم که په ډیره کچه باندې وي باید ډیر ورو لاړ شي. لکه څنګه چې په دې لیکدړه کې وینئ موټر دی، د سړي نښه یا نښاني ده، بیا هم ماشوم ده، توپ دی، بیا کور ده، د سړک غاړه ده. معنا دا چې کله تاسو دې زون ته راننوځئ یا دې ساحې ته راننوځئ نو موټر به مو په اول ګیر کې وي. Schrittgeschwindigkeit رو به روان وي. دلته نو د موټرونو د غږ ایستل منع دي یا په ډیر لوړ سرعت باندې تګ منع ده. Ende eines Verkehrsberuhigten Bereich. د دې ساحې پای. دلته ماشومان په سړک باندې لوبې کوي، واړه ګرځي، غټان ګرځي، ټوله ساحه هم کولی سي ماشومان یې وکاروي د لوبو دپاره، د تګ راتګ دپاره. او کله چې موټر د دې ساحې نه راوځي هم ډیر په استه استه رو او پرته له دې نه چې موټر ته ډیر سرعت ورکړي باید له دې ځای نه راوځي. ټونل دا نښه یا دا لوحه چې ده د ټونل لوحه ده، مونږ ته دا راښیي چې را روانو 2 مترو کې به تونل وي یا هم تونل ته مونږ ننوځو. هغه چې ته مې څه پام وي هغه دا دی چې تاسو باید خپلې لمریزې عینکې لرې کړئ او موټر مو ډیم چراغ چالان کړئ، دلته ننوځئ. او ټولو لیک نښو ته باید پام وکوئ. همیشه د تونل ته ننوتلو نه مخکې تاسو ته وي چې تاسو خپل رادیو چالان کړئ. دا بیا هم آسماني رنګه لوحه ده. دې کې مونږ ته ښایي دا پننبوخت چې دی پننبوخت. دلته تاسو کولی سئ راننوځئ که چیرته تاسو کومه ستونزه لرئ د موټر سره یا موټر کوم عوارض کړی ده لنډ راتاویدی سئ، دلته ودرېدی سئ، ټلیفون کولی سئ او د خپل د موټر هغه کوم مشکل چې د هغه حل کړئ. او یا خپله تاسو ته کومه ستونزه را پیدا کیږي تاسو کولی سئ دلته ودرېږئ. خو دا د پارک لپاره یا د دې لپاره نه ده چې تاسو دلته موټر ودروئ او خپله تفریح، دا د دې لپاره نه ده چې تاسو دلته ودرېږئ او دمه واخلئ. یوازې دا د هغه وخت دپاره کارول کیږي کله چې تاسو بیړنیو مرستو ته ضرورت ولرئ نو دلته به بیا ودرېږئ. اوټوبان دا لیکدړه مونږ ته ښایي یا د ترافیکي لیک نښه مونږ ته ښایي چې مونږ په اوټوبان یا اوټوبان ته روان یاستو. اوټوبان موټروی ده، هغه ورکړل شوی یا تاسو ته پیشنهاد شوی سرعت پکې 130 ده. Ende der Autobahn پای د موټروی. کله چې دا علامه راځي نو معنا دا ورکوي چې اوټوبان دلته خلاص شو او تاسو د اوټوبان نه په وتو باندې یاستئ. Kraftfahrstraße معنا دا چې دلته یوازې هغه وسیلې تلونکي دي یا تللی سي چې هغه ماشین ولري. Kraftfahrstraße ماشین لرونکي وسایل کولی سي دلته ننوځي. Ende der Kraftfahrstraße پای د یوه هغه سړک چې په هغې باندې ماشین لرونکي موټرونه ګرځي. Ausfahrttafel auf der Autobahn Mainz Wiesbaden. کله چې دا رقم لوحه تاسو وینئ مخکې له دې نه چې تاسو ته د اوسفارت وړکۍ لوحه لکه دا لوحه یا دا لوحه راسي تاسو ته مخکې د هغې نه دا لوحه راځي وایي که چیرې تاسو غواړئ د اوټوبان نه ووځئ نو دا لاس ونیسئ.
ممکن تاسو په دریم یا دویم خط کې واوسئ، خو کله چې دا تاسو ته وي تاسو غواړئ د ماینز خواته ویسبادن خواته واوړئ، نو تاسو دا لاس نیسئ، ته به دې خواته رااوړئ. دا Ausfahrtstafel auf der Autobahn. دا په موټروي باندې دي. Ausfahrt د وتلو لاره. Ausfahrttafel von anderen Straßen außerhalb der Autobahn. دا هغه لوحې دي چې تاسو ته ښیي چې تاسو د اوټوبان نه نورو لارو ته وځئ. د بیخي د اوټوبان نه تاسو نورو بیرته اوټوبان ته نه وځئ، او د اوټوبان Ausfahrt نه دی. معنا دا چې که چېرته دا لوحه وي، دا لوحه تاسو بیرته بل اوټوبان ته چې ماینز خواته ځي تاسو هخوا ته راهنمایي کوي، او دا چې ده بیا تاسو نورو سرکونو ته راهنمایي کوي. دا د اوټوبان Ausfahrt ده. کله چې دا رقم لوحه وي، دا آبي لوحه آسماني لوحه وي، پې باندې لیکلي وي تاسو د اوټوبان نه اوټوبان ته ځئ. Ausfahrt von der Autobahn Pfeilschild Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb Autobahn. د اوټوبان پرته د نورو سرکونو د وتلو نښه. دا و د دې برخې لیک نښې. تر بیا الله مو